پلازمینه کابل او ولایتونو کې د اوړي موسم لپاره د برېښنا ویش چمتووالي او ستونزو ته نوي موندل شوي حل لارې نوي زیري له ځانه سره لري. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم د عملیاتي ریاست اړوند تخنیکي کمیټه د اوړي موسم لپاره پیرودونکو ته د برېښنا ویش اړوند موندل شویو حل لارو او د طرحو پر تطبیق خبرې کوي. د ناسته کې پر یو لړ هغو طرحو خبرې پایلنۍ شوې چې د مشرتابه له تاییدیې او تطبیق سره به د پیرودونکو ګڼې ستونزې د لومړي ځل لپاره ورسره حل شي. د تیر کال ژمي موسم په څیر د افغانستان برېښنا شرکت بیا هم لوړ لګښت په غاړه اخلي او د ترخیلو برېښنا تولید حرارتي دستګاه چالانوي. دغه راز د ولایتونو او صنعتي پارکونو اړوند برېښنا ویش وختونه هم تنظیمیږي. مثل که در سال قبل، در زمستان سال قبل دستگاه حرارتی را روشن کرده بودند 80 میگاوات، ما تصمیم داریم با وجودی که بسیار پرهزینه و یک مصرف بسیار هنگفت را بر برېښنا شرکت به بار میاره، ما به خاطر از اینکه مشترکین برقدار باشند در جریان فصل گرما و مشترکین راضی باشند از برق، ما امورم با وجود هزینه بیشترش ما روشن میکنیم. 80 میگاوات دیگر را در شبکه برق تزریق خود کردیم. د سکال لپاره د برېښنا زیاتوالی یو زیری دا دی چې د سروبي 10 میگاواټه لمریز برېښنا تولید دستګاه څخه هم کار اخیستنه پیل شوی او دولتي ادارو ته د دوی اړتیا وړ برېښنا تامین په موخه د لمریز برېښنا تولید سیستم طرحې وړاندې شوي دي. عملا ما 10 میگاوات منبع سولری را در سروبی فعال کردیم. به تعقیبش 22.7 میگاوات دیگه هم در سروبی احداث میشه که انشالله و عنقریب فعال میشه. علاوه از او دیگه منابع سولری هم که در عنقریب مردم شهر کابل افتتاحش شاهد خود بودن در شهر کابل ایجاد میشه بخیر که و هم سر منابع تولیدی تاثیر خوب داره. کاهش پرچوی ها حتما صورت میگیره. پر یادو حل لارو سربیره عمومي شبکو کې د اضافه بار مزو او ترانسفرمرونو پر بدلون او نوي کولو د مهال چټک کار روان دی چې پر مټ به د ناڅاپي پرچاوۍ څخه مخنیوی وشي او د برېښنا ویش به هم ورسره منظم او پیاوړی شي. فعلا هم سرش کار روان است. ما لاینا را تبدیل کردیم. ما ترانسفرمرهای اضافه بار ظرفیتش بالا بردیم که از اضافه باری باید اونا اضافه باریشون رفع شود. خوشبختانه در شهر کابل، نه تنها در شهر کابل بلکه در اکثر شهرهای مهم افغانستان ما این کار کرده ایم امسال و این روند ادامه داره. د افغانستان برېښنا شرکت د ټول هیواد په کچه پر ټولو پیرودونکو د برېښنا سپما برخه کې پر همکارۍ ټینګار کوي ترڅو عمومي سیستم کې شته برېښنا په زیاته کچه پیرودونکو ته وویشل شي.